پوند خدای ته وایي چې پاکستان کې چې څنګه شادي حال وي که نه، ودونه خلک په شادي حال کې کوي او چې لا کمپلیټ کېږي به لا کله هېڅ ته پته نه لګي. دی شي طریق ملک عبدالله سار د دومره رش دی پکې، ځکه راشي چې دا خلک ډیوټیانو له ځي او چې بوزه شو نو د خپل کار او زما خپل کار نو یو بل ته خاص وزګاري ګڼو، یو بل ته وزګار شو. دلته په دې کې چې څومره سرکاري خلک اوسېږي د هغو کورونه دلته چې کومه دي هغې دپاره مارکیټ هوټلې هر سهولیت دلته شته په دې کې. السلام علیکم. 12 بجې دی رالم قرطبې ته هسپتال ته، میډم مې راوړه هسپتال ته. سعودیانو د سکول چوټي څه ورته ولاړ دي خو چې څوک کم نه راغلي هغه انتظار کوي د ګاډو، چې څوک نږدې دي هغه پیاده ځي لکه دا روان چې څه کسان دي. ګرمي 100 سانتیګریډ ته 40 لیدای شي د 40 سانتیګریډ ګرمي ده. دا د ګرمۍ شروعات دي او با ګرمي لا پاتې ده، 2-3 میاشتې خو لا شته پکې. روان یو جومات ته، مخامخ دا جومات دی، مانځه ټایم دی، مونځ پکې کوو. چې مونځ وکړو نو که میډم رینګ وکړو نو پسې به واشو کوې نه کړو نو ته به انتظار کوو. دلته مسله دا ده چې کومه غټه فیملي په هغې کې ته ډرایوري کوې نو په هغې کې دا باندې انتظار نه راځي چې په تا انتظار راشي، ځکه چې یو څوک نه څوک به پکې وځي نو تا باندې انتظار نه کوي. او په دې کې دا ده چې دوی وړه فیملي ده نو لازم به ورته انتظار کوې، نو دلته ورته ایساري کړو چې راوځي نو بیا به یې وړمه کور ته. دا جومات ته وایي ورتنده کېږو، جومات دی پارکینګ ته. دا یو مونځ وشو او اوس روانېږو بېرته واپسۍ کې. بھائی دا هفته هم ټوله په هسپتالونو کې ده، بل پرون هم هسپتال، پرون هم هسپتال او نن هم پکې هسپتال. لږ مخکې تلم بل هسپتال ته تلم سلمان الحبیب ته، په هغې کې نه کوي کار نو اوس رالم دې هسپتال ته، مستشفی مساعد ته دې ته رالم. دلته مې راوړه او په غرناطه کې مخامخ هیلتون دی او دا هیلتون هوټل دی، هیلتون ریاض لاندې چې دا کومه ده د سمندري جهاز په شان بل تاسو ته ما په ویډیو کې ښودلی مو دا هوټل دی، د دې سره نږدې. د دې نوم دی فندق سفینه، لیکلی دي پکې بره فندق سفینه، لیدی شئ دا فندق سفینه ده. فندق دې ته وایي چې پاکستان کې چې څنګه شادي حال وي که نه، ودونه خلک په شادي حال کې کوي نو داسې دلته په دې کې لکه سعودیان چې ودونه کوي نو راځي دلته بیا روټۍ پروګرام دلته کوي. او بھائی دا جو بس دی سټیډنټ شوی دی ورې شیشې څنګه ټوټې شوي ده، تباه او برباد شوی دی. دا د ریاض میټرو دی. بھائی بس یې راوازګار شو 9 بجې دي ماسپښین، زه په روټۍ پسې روټۍ راوړم. لډو ښه دا دی زما او د ده تقریبا د روژې نه بعدې خو یو ملاقات مخکې شوی او دویم دا دی روژه کې به روزانه یو بل خوا ته ناست وو، ځکه چې پېشمنۍ روژه ماتې به مونږ یو ځای کوو او چې بوزه شو نو د خپل کار او زما خپل کار نو یو بل ته خاص وزګاري ګڼو، یو بل ته وزګار شو. بھائی 7 بجې دی رالم مستشفی ملک سعود ته، میډم مې کوزه کړه اوس ترې روان یم بېرته واپسۍ کې کور ته. دا هم اوس د کپنۍ کار دی مخامخ، تقریبا 6-7 سال د دې وشو چې په دې کې کار روان دی، سټارټ دی، د اوسه پورې دا کمپلیټ نه شو او چې لا کمپلیټ کېږي به لا کله هېڅ ته پته نه لګي. روان یم بلې راته رینګ وکړه ویل چېرته یې، ما ویل روان یم په لاره باندې یم نو بله تیاره ده اوس په بله به چېرته ځي او کوم ځای ته به یې وړو. دا لیدی شئ طریق ملک عبدالله سار د دومره رش دی پکې، ځکه راشي چې دا خلک ډیوټیانو له ځي او یوازې په یو روډ باندې رش نه وي، په هر روډ باندې راشي، ځکه چې خلک چې کوم خارجه خلک د هغه خپلو کارونو له ځي، سعودیان پکې ډیوټیانو له ځي، سکولونه پکې تیری، دا رش د دغې د لاسه وي. رش خو دغه رش خو چې بیا پکې کله ګاډه ولګي نو هغه شرمول بیا به پکې ولاړې. بایک ګاډي څنګه په خپل لاین روان دي، دلته چې حکومت څه قانون جوړ کړو نو بیا به هغه فالو کوې. بایک په دې کې د سپیډ ځان له کیمرې دي، د موبایل پکې ځان له کیمرې دي، لکه چې په موبایل خبرې کوې او غوږ د موبایل نیولی نو ډایرکټ د فاین دی، د بیلټ ځان له ده او سی سی ټي وي پکې ځان له کیمره ده، لکه هغه تا هر څه تا چې کولی شي. بایک په 8 بجې راوتم د کور نه او دغه بجې دي 4 منټ او 9 بجې دي کتی شئ. ایله راورسېدم سفارۍ ته، کور یا سفارۍ ته راورسېدم، میډم نور مې راوړه دلته کوزه مې کړه
اوس ته ولاړ انتظار کوم خو پارکینګ نه میلاوېده ډېر څه په مشکله باندې میلاو شول ته یو انډین وښوه هغه راته پارکینګ راکړ ویل خاص پارکینګ دی لکه ودرېږه پکې نو ورته ودرېدم دلته پکې اوس نږدې شاته چې څومره ګیټ دا د سفاري ګیټ کوریا دلته مې کوزه کړې ده کجوره څومره زبردسته بوټي ګلونه دلته په دې کې چې څومره سرکاري خلک اوسېږي د هغو کورونه دلته چې کومه دي هغې دپاره مارکېټ هوټلې هر سهولیت دلته شته په دې کې بهي کمرې ته راورسېدم بل یې رنګ وکړه سار چې مې هسپتال ته وړي وه ځم په هغې پسې اوس دا هسې ټیټ غرمه دي بسم الله الرحمن الرحیم غرمه هم دی خو دوړه ده پرون هم دوړه وه نن هم دوړه ده څلورمه ورځ ده چې ډېرې هسپتال ته ځم روزانه خیر دا یوه خو نن نه ووته هغه بله یوه چې ځینې 3 ورځې مې ویوړه هغه هسپتال ته او نن 12 بجې به بیا راوځي پرون یې راته وویل چې په 12 بجې باندې به ځم هسپتال ته او 11 بجې 7 منټه او 11 بجې دي چې دا یوه را واپس کړم هسپتال نه بېرته واپس راوړم نو بیا به دا وځي 12 بجې باندې به دا وړم بیا هسپتال ته دا د کور کار یې سهار چې په 7 بجې زه وتم نو لږ رالم لږ ټایم کور ته رالم او بیا ووتم اوس بېرته واپسېږي کور په کار کې به کله کار زیات وي کله به کم وي خو خیر په دې 3 کاله کې زما داسې کار نه و لکه نن چې څنګه دی نن ډېر زیات کار و دلته چې راشي نو بیا دا ګاډي په دې چال باندې رواني 3 پټې روډ مکمل جام بهر راورسېدو هسپتال ته اوس اوس د پارکینګ کې ودرېږو چې رینګ وکړي میډم نو بیا ورپسې راځو د هسپتال ګیټ ته ورپسې بیا راځو بله چې زه شپې رالم د دې پارکینګ کې سره ګاډي ونه او نن ورته وګورئ دومره ډک دی ځکه چې دلته یونیورسټۍ پارکینګ هم د هسپتال هم دی نو چې هسپتال ته څوک راشي هم پکې ودرېږي او که یونیورسټۍ والا چې راځي نو هم دلته په دې کې ودرېږي رینګ یې وکړو اوس پسې روان شو ګیټ ته دا شاته کوم سایډ ته چې و دا یونیورسټۍ ده دې سایډ ته او دا سایډ ته د هسپتال دی به اشاره کوله او شو اوس روان شو دا مخامخ هسپتال دی ویډیو الاو نه ده میډم پکې نشم راوستی